د یادې سیمې اوسیدونکو وویل چې د دې ولسوالۍ د ډیری کلیو خلک د ژمي په موسم کې د واورو او بارانونو له امله خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پکتیکا ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوي عادل وویل چې د افغانستان اسلامي امارت په کمو امکاناتو زیات کارونه ترسره کړي چې بیلګه یې د سروزي ولسوالۍ د ګلردین د کلي سرک جوړېدل دي چې له رغولو وروسته به یې خلک په ډاډه زړه سفر وکړي. دا سړک د سروزي ولسوالۍ کې د ګلردین په ساحه کې ده. تقریبا له 10 ورځې مخکې موږ افتتاح کړې وله. دا د اوس کاروي چې لا روان دي د عمامي روډ د اورګون نه هغه نه را شروع تر ګلردین تر کلي پورې دا ساحه د ګلردین کلی ده. د یادې ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي د دې سرک په جوړېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې سرک د خرابتیا له امله د دې سیمې اوسیدونکو د بارانونو او واورو د ورښتونو پر مهال له کلیو ښارونو ته تګ نشوای کولی. دومره بیکاره خاوره ده چې په ټول افغانستان کې داسې خاوره نشته چې افغانستان ټول سره وټکه د دومره بیکاره خاوره نه ده لکه صابون. له ما سره وړکي وو له کراچۍ رالم په ده چړای کې زه خرڅ شوم د رښتیا وکیسه په ده چړای کې خرڅ شوم باران باندې راغی ټول سره لانده کړو اکالي یا موږ ټول سره لانده کړو. وس دا جغل په لویږي مثال موټر به ډېر ښه رفتار پې کوي او سږه د جغل د کته موټر نه باسي. دا سړک چې تقریبا 2.5 کیلومتره طول لري او د عمومي روډ په ترڅنګ په دغه ساحه کې تېر شوی ده او تقریبا 2-3 ورځو کې به انشاءالله دا ګټه اخیستنې ته آماده شي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم په سروزه ولسوالۍ کې د پړاو په نامه لوی پل د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.